د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې آلراونډر لوبغاړی نبي عیسی خیل د شهید افریدي ریکارډ مات او د ویرات کوهلي سره یې مساوي کړ. چې ملګرو څه یې کړي دي په همدغه خبري ټولګه کې تاسو کولی شئ دغه ټول معلومات راسره وګورئ. ملګرو همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ګرانټي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. خوش اخلاقه ځوان قدرت الله عبید په کرکټ بورډ کې د بوست زون مطبوعاتي امیر وټاکل شو. همداشان په شل اوریزو سیالیو کې محمد نبي عیسی خیل او ویرات کوهلي 12 ځلې غوره لوبغاړي جایزه اخیستې او شهید افریدي 11 ځلې اخیستې ده. هندوستانی تکړه لوبغاړی لوکیش راهول په شل اوریزو سیالیو کې 1000 منډې پوره کړې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر رشید خان عمرې ته تللی دی چې له هغه سره د عمرې د ادا کولو لپاره فرید مالک او جاوید احمدي هم تللي دي. همداشان افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې پاکستانی ډاکټر عظیم مالک د لوبډلې مساجر احسان د رسنیو برخې کارکوونکی بختیار ساحل د دغې ادارې بشري منابعو مدیر ضیاءالحق ضیا او د معلولینو ملي لوبډلې ډاکټر شفیع الله حق سر له دندو ګوښه کړي دي. ورپسې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د 2 ټیسټ سیالیو لپاره د ټیکټ بیې اعلان شوې چې د ډسمبر 7 نیټې څخه به د موجودو ټیکټ بیه 500 روپۍ وي. دغه سیالۍ چهارشنبې په ورځ پیلیږي. او همداشان د پاکستان سوپر لیګ 5م پړاو سیالیو بلې تیر ماښام په لاهور کې ترسره شوه چې شاوخوا 6 ساعته دوام یې وکړ. د پاکستان کرکټ بورډ رئیس احسان مانی په خپلو خبرو کې ویل چې د پاکستان سوپر لیګ ټولې سیالۍ به په پاکستان کې ترسره کیږي. همداشان د آفتاب عالم لوبډله د کریم صادق او سرززید لوبډلې پر وړاندې 10 اوریزه لوبه نن شپه 10 بجې ترسره کیږي.